نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم. محترم ورونو خويندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د سور اومه 40 کاله مخکې په دې ورځ کمونستانو چې په راس کې ترکی، امین ببرک او نجیب ول د سردار محمد داود د کورنۍ 11 غړي شهیدان کړه او یو خونینه کودتا یې وکړه او د دغه 40 کلن بحران تهداب په اووم د سور کېښودل شو. بلکې له هغه مخکې د ټولو مصیبتونو تهداب د 52 کاله مخکې چې کله په ظاهر شاه باندې داود کودتا وکړه، هغه کودتا کې هم کمونستان ورسره ملګري ول، ځکه یې داود کابینه کې بیا 9 کسان کمونستان غړي ول. نو مسلمانانو ورونو، قرآن آیات چې ما ویلې دا د سورت یوسف 111 آیات ده. دا وایي چې په دې قصو کې تاریخ کې دا عبرت ده لپاره د راتلونکي نسل. نو کوم ځوانان چې په اروپا کې دي، امریکا کې دي، نور غربي او شرقي نړۍ کې دي، خارج کې دي، هغه بیچارهګانو پلرونه مغه وخت پیدا نه ول، دوی خو نه ول. که پلرونه یې ول پیدا ول نو نابالغ هلکان ول، نو نابالغ خو په څه پوهېږي نه. نو موږ غواړو چې دغه نوو ځوانانو ته څه حقایق ووایو. اووم د سور هغه توره ورځ ده چې په دې ورځ باندې افغانستان ته غمونه راغلل او 40 کاله مخکې د سردار داود کورنۍ غړي شهیدان کړل. الله تبارک وتعالی دې په دا 40 کلو کې چې څومره افغانان شهیدان سوي، الله د انبیاء او صدیقینو شهدا او صالحینو سره جنت فردوس کې یو ځای کې ورثه ورته د الله تعالی صبر جمیل او اجر عظیم ورکي، او الله د افغانستان نه نور د جنگونو ټغر لکه چې ټول د همدغسې ټول دی وي. د کمونستانو په کابینه کې محترم ورونو چې کله یې له داود نه ونیوه، ترکی رئیس جمهور شو، حفیظ الامین صدر اعظم شو، نو په هغه کابینه کې یو فرد هم غیر کمونست نه و، ټول یا خلقي و یا پرچمي و. اوس شرم هغو ته پکار ده چې خارج کې ناست دي او خلقیانو پرچمیان مي چې هغه وایي چې اسلامي امارت یا مشموله جوړ کړي. ظالمانو نو تاسو کې خو ټول کمونستانو په دې اسلامي امارت کې ډیر وزیرانو، ډیر رئیسان د سیدي چې د اسلامي امارت نم دي خو وزیران دي. دویم د کمونستانو تخلصونه وزه تاسو ته ښیم. نور محمد ترکی چې د دو مشر و، د تخلص خلاق رهبر خلاق وی ښه پیدا کوونکی، ښه خالق ته وی، خالق خو د من الله ده، نو دا څنګه. دویم د رسول بے خدا د مزار و، ته د تخلصو ته وګوري ورونو. دریم عبدالخالق بے خدا د شمالي و. څلورم اشرف بے خدا د کابل د کمریو و. پنځم یار محمد دین رها د ننګرهار و. نو مسلمانانو ورونو ډیر داسې تخلصونو پلرونو یې ګوره ښه نومونه پیښي، عبدالخالق او نور محمد او رسول او اشرف او یار محمد و. خو دا کمونستانو چې دا داسې وکړه. بل همدغه کمونستانو لینن باندې درودونه ویلې، د پرچم جریده و، اوس هم په دې ارشیفو ته لاړ شئ ویې ګورئ ورونو، لیکلي مبارک شفیع چې درود به روح پاک لینن. نو هغه خدای نه مني، ته هغه ته درود پاک، هغه ته روح پاک وایي او هغه باندې درود لیږي. دا د بله خبر. بله د دوی په راتلو کې په سینماګانو کې کوم فلمونه وچلېدل، مرد نوزنه په نامه یو فلم چې رسول الله اسلام یعنی 9 ښځې وې، توبه. بیا یې طبیعت را بشناسیم، راځي چې طبیعت وپېژنو، یعنی خدای نسته دا هر څه کارونه طبیعت کوي، نعوذ بالله. د یوسف او زلیخا فلم، هندي ناوړه فلمونه، هر ولایت کې سینماګانې جوړې کړې. یوازې په کابل کې 19 سینماګانې نوې جوړې کړې، خو الحمدلله
بیا 14 کاله بعد د کمونستانو نظام سقوط نه وروسته چې موږ راغلو استاد یاسر شهید او توریالي همت نو بعضې سینماګانې چې په زړو میکروانو کې هم ده هغه هم په جومات بدله کړه چې اوس هم نوم ده مسجد الهدا. نو مسلمانانو ورونو او خویندو داسې لوحې به هغه وخت په کابل کې ستاسې سترګو لاندې کېدې او نوي ځوانان خو له دې خبر نه دي او اخبارونو کې به داسې سرخۍ وې چې افغان شوروی دوستی زنده باد، درود بر روح پاک لینن، دین آفین ملت ها است، مرگ به ارتجاع سیاه مطلب اسلامو، نظریه دارین انسان د بیزو له نسل څخه دی. دا شیان به د موږ په اخبارو کې هغه وخت کې د پرچم جریدې ته لږ مخ ښکاره کوي و د ما د زړه سر نه و ځوانانو په نجیب ببرک امین او طریق مین ځوانانو په پټو سترګو پې مین سوي. په پانتونونو کې همدې کمونستانو په زرګونو کسانو به د روژې په میاشت کې مظاهرې کولې چې موږ ته د سار ناشته چای برابر کوي او موږ ته د غرمې ډوډۍ برابره کوي. موږ پیشلمۍ نه کوو او موږ خو روژه نه نیسو، نو پیشلمۍ موږ ولې راجګوئ؟ دا حالاتو د دغه کمونستانو د خلقیانو او د پرچمیانو د قدرت په وخت کې چې کله ترک راغی و فرمانونه جاری کړه. یو فرمان دا و چې 10 جریبه ځمکه نه څوک زیاته ولري پلارو نیکه جایداد هم چې هغه به یې واخیسته په خپلو حزبي او ګوندي ملګرو باندې به یې تقسیم که. ځکه د ما ده ورکولی و خپل حزبي ملګرو ته 300 افغانۍ د ولور وټاکه مهر، په داسې حال کې چې اسلام کې د مهر تعین نشته، لږې 10 شرعي روپۍ ده او زیات حد نشته چې څومره وي. کنسردونه او ثانیې جوړې که ثانیې ده ته ویلې هر ولایت هر ولسوالۍ کې به وه هلکانو جنکیانو به یو ځای ګډېدلې، جنکۍ به ګډېدلې. د ظاهر شاه غوندې په عسکرۍ کې ګیره پرېښودل ممنوع اعلان کړه. اما اول چې نور محمد ترک راغی محترم ورونو خویندو 3 رنګه زمونږ ملي بیرغ راکوز که، په ځای ورته د شوروي سور بیرغ وچت که. ترکي ببرک امین نجیب او نورو کمونستانو ورته چک چک وهلې او خوشحالیانې یې کولې او خندلې او هورا 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 یې ویلې. شورویان لا راغلي نه ول چې دغه کمونستانو په هر ولایت کې خلک شهیدانول او چاپې وهلې. د مثال په توګه په یوازې هرات کې 25,000 کسان د هود په 24مه 1450 کې شهیدان کړل. نو دا د منګه خلک چې اوس پې مین دي په 14 کلن دور کې کمونستانو 2.5 میلیونه افغانان شهیدان کړل، 15 میلیونه زخمیان کړه، 1 لک کسان تر اوسه ورک دي، 15 میلیونه هجرت ته مجبور کړل، ګران افغانستان یې لوټې که او په 8 د ثور بیا همدا خلقیانو پرچمیان 2 ځایه سول. یعنی یو ځای د احمد شاه مسعود جمعیت سره سو، یو ځای له حزب اسلامي سره سو. خلقیان له حزب اسلامي سره او پرچمیان دا د احمد شاه مسعود او د استاد رباني سره شول او یو ځای مشترک کابل وران که، بدنام پکې مسعود او حکمتیار که. انا لله و انا الیه راجعون. همدغه کمونستانو بیا په 2001 کې خپله قبله بدله کړه، مسکو نه واشنگټن ته بدله کړه او 20 کاله د امریکا تر قومندې لاندې 14 کاله د روسانو قومندې لاندې افغانان شهیدان کړه. د کمونستانو غلامی عادت د لکه یو نسواري چې نسوار عادت وي پرېښودی نسی، یا یو بل عمل عادت شوی پرېښودی نسی. دوی غلامی عادت ده، کله د روس غلامانی کله د امریکایي. هم دوی به ویل چې مرګ به امریکا. نن ټول په امریکا کې دي. د نجیب ورور هم په غرب کې ده، د طریق کورنۍ هم په غرب کې ده، د حفیظ الامین کورنۍ هم په غرب کې ده، د بابر کارمل کورنۍ هم په غرب کې ده. دا څنګه تاسې مرګ په امریکا ویلې چې اوس همالته پناه ګزین هستئ؟ په 14 کلن دور کې کمونستانو ډېر ناوړه کارونه کړي، خو یو ښه کار یې راوښیي. دا وروسته چې ویلي د پاکستان خلاف ده او د ایران خلاف دی. 14 کاله کې کمونستانو د طریق نه نیولې ته ډاکټر نجیب صاحب پورې دو یو کم سکاټ اسلام آباد لاهور یا کراچۍ وشتلې، په داسې حال کې چې سکاټ 800 کیلومتره مسافه ولي او اسلام آباد او کابل زمینی چې د 400 کیلومتره ده. نو ته 400 کیلومتره وګوره 800 کیلومتره هدف ولي. لاهور هم وشتی سي،
کراچۍ ویشتی سي، هر ځای ویشتی سي، خو دوی ونه ویشتل. دا هسې د خولې هغه و، بلکې ټول کمونستان پاکستان کې و، لکه جنرال تڼۍ صاحب، جنرال ظریف صاحب، جنرال طاقت صاحب، سلیمان لایق صاحب او نور درته په سلګونو نمونه اخلمه. د ځینو اوس هم کورونه همالته دي. ان ځینو کمونستانو له پاکستانیانو او پنجابیانو سره ښېښۍ کړي، لورګانې وډ کړي، لورګانې تې کړي. دستجمي مرګونه په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې کړي. د مثال په توګه کونړ کې 2000 کسان کراړه کې شهیدان کړل، لغمان کې 800 کسان 4شپېتم کال کې شهیدان کړل، باغلان کې 1.5 کسان شهیدان کړل، په پکتیا کې 1200 په یو ځل شهیدان کړل، په همدارنګه په هرات کې مې مخکې ویلې په 15,000 شهیدان کړل، په قندار کې 1400 شهیدان کړل، بامیانو کې 1.5 کسان دستجمي شهیدان کړل. نو زه به د کم هغه درته یادوم، وای پرتوک د سوړي راغی، چاره سوړی ګنډم ژړا راځي نه. زه به د کم هغه ناکردې یادوم، له ای نه ته زیټ، له الف نه ته یا پورې کمونستانو دغه حالاتو. نو محترم مسلمانانو ورونو خویندو، صرف دا وروستۍ خبرو باندې د کمونستانو د مشرانو مه غولېږئ. دوی چې کومه خبر کړې ده او دغه خلاف بیا کړی، په هغه پسې امریکا پسې بد ویلې، د امریکا غلامان شول. ولا چې سبا بل څوک خدای نه خواسته څه کېږي، دوی به دغو غلامان همي. خو مسلمان او اصیل افغان د هیڅ چا غلامي نه کوي. که د بیت الله امام هم د اشغال او یرغل په صورت کې افغانستان ته راځي، څوک چې داسې مقابله نه کوي لکه د انګریزانو چې موږ غرو نیکو کړی، لکه د روسانو چې د موږ پلرو وکړه، لکه د امریکانو چې موږ وکړه، نو هغه اصیل افغان نه ده، هغه کم اصل افغان ده. او اسلامي امارت نه مې هیله ده چې دا غلامان خلکو ته معرفي کړي، ځکه قرآن عظیم شان کې د فرعون، د حامان، د نمرود دا قصې راغلي. زه یوه تصحیح کول غواړم. بعضې خلک وایي چې ولا مړي یادول دا غیبت کې راځي. غیبت کې نه راځي. مړي یادول که غیبت کې راته، خدای به د ابولهب صورت نه نازلو، ابولهب به یې نه یادو، فرعون، حامان، نمرود، شداد دا به یې نه یادول. نو دا کتابونه چې وګورئ، کتاب الجهاد، کتاب المغازی، کتاب باب الجهاد، دا د جهاد قصې پکې دي. نو هغه کې مقابل طرف هم دي او دام دي. نو د افغانستان 3 وړه جهادونه د انګریزانو په خلاف، د روسانو په خلاف او د امریکانو په خلاف مقدس جهادونه ول، او صفونه د جهاد مقدس ول. هغه بل طرف ته چې ول هغه غلامان ول، که انګریزانو سره څوک ول، که روسانو سره څوک ول، که الله دې ورته معافي وکړي، که ژوندي خدای دې ورته توفیق ورکړي چې توبه وباسي او کمړي، هغو ته دعا کولی نه سو. خو د مړو غلامانو په کورنیو د خدای برکت واچوي، او الله تبارک وتعالی دې هغوی په دنیا او آخرت کې وارثه دي، هغوی عزتمن لري. خو هغه مړو ته دعا کول په کار نه دي، ځکه پیغمبر علیه السلام باندې شوی ده چې منافق په قبر مه درېږه، منافق ته هغه مه کوه، دعا مه کوه. ابراهیم علیه السلام باندې شوی چې پلار ته دې دعا مه کوه. ابراهیم علیه السلام ته پته نه وه چې پلار مې کافر دی، یا دا پته نه وه چې خدای په دې خفه کېږي. اوس خو موږ ته قرآن پروت ده. نو بعضې ځوانان هسې ځانونه ګناهګاروي. ځوانانو زه یوه خبره آخر کې کوم، هغه ځوانان نه ملامتوم چې کوم د طارق امین، ببرک او نجیب طرفداري کوي، هغه نه ملامتوم. هغوی چې لیدل نه دي، ملامت دا مشران دي چې هغوی ته حقایق نه دي بیان کړي. که هغوی په دې پوه سي، بیا به همدغومره چې حقایق څه دي، بیا به په همدغومره به حفیظ الله امین، ببرک، طارق او نجیب به همدغونه بیا نفرت یې کوي، لکه نن چې څونه مینه محبت ورسره کوي. دا ګناه د منګه ده، دا ګناه د دې ځوانانو نه ده. او زه دې ځوانانو ته په 2 لاسو سلام کوم، چې ځکه دا وروستۍ دغه خبرې اورېدلې دي، الله د امریکا خلاف هم، د پاکستان خلاف هم، د بل وطن دوستۍ تیږې په سینو ډبولې دي. نو ځوانان ځکه ورسره مینه کوي. خو ځوانانو زه تاسې ته اطمینان در کوم چې تاسې له سپین ږیرو، خپلو نیکونو او خپلو هغو نه پوښتنه وکئ. هغو خلکو نه پوښتنه مه کوئ کوم چې د کمونستانو ملګري وو. عامو خلکو نه پوښتنه وکئ، دا 40 میلیونه افغانانو نه پوښتنه وکئ. تاسې ته به د هغوی څېرې در وښیي. په زندانونو کې هغوی څو وکړه، نوکونه یې خلکو نه ښکل، سترګې له خلکو ښکلي. په سلګونو به زه درته راولم چې نوکونه یې ترې ښکلي او سترګې یې ترې ښکلي دي، او په زرګونو کسان یې روسیې ته لېږلي. دا څنګه هغه ده؟ بله غټه خبر دا کوم، تاسې وګورئ د طارق نیولې ته نجیب پورې د هر یو شاته هغه غټ تصویر یې د چا لګولی؟ د لینن. خپل دفتر کې ډاکټر نجیب صاحب هم او ببر کارمل صاحب هم، حفیظ الله امین صاحب هم او طارق صاحب هم. او حفیظ الله امین همدا ویل چې بسم الله الرحمن الرحیم ویلو چې گفتم
او بیا ویل چې وخت د مانځه ده تفریح د 15 دقیقې تاسو وګورئ فلمونه او بیا ځي هلته شراب چکي کړنګ کړنګ هیڅوک نه کوي او ببر کارمل ویلې چې او اصیل افغان است که با شوروی دوستی مخلصانه داشته باشه او نور محمد ترکی ویلي چې 15,000 خلقي ورونه کسان راته کافي دي نور د ټول افغانستان نه او نجیب تاسو ولید چې لینن ته سجده وکړه قبر کې تاسو وګورئ او د نجیب په دې دفتر باندې د لینن عکس لګیدل دا اوس کده د خمینی عکس ته چا په دفتر کې لګیدل یا د پاکستان د علي جونا عکس لګیدل یا د واشنگټن عکس لګیدل مونږ ته واشنگټن کې یا د سعودي د سلمان هغه ملک فیصل عکس لګیدلی مونږ وای چې ته د سعودي ایجنټ ته د پاکستان ایجنټ ته د ایران نو آیا دی غوي چې د لینن لګاو چې لینن خدای هم نه منو د مسکو هغه نو هغه غلام نه ورونو بل دا اخري خبره دا کوم چې دا پښتنه ای چاونه کړه چې دا بابر کارمل او ډاکټر نجیب دا ارګ ته څنګه نه وتل ارګ ته خو یا سړی په ماهدین نه وځي یا په جنگ نه وځي یا په کودتان نه وځي داود په کودتان نه وته ترکه په ام په کودتان نه وت دا ببرک او نجیب په څرانه نه وتل دا د روسانو په ټانګو سپارول دواړه په یو ټانګ کې ډاکټر نجیب صاحب او ببر کارمل صاحب دواړه راغله افغانستان ته او دا غیر دلته حفیظ الامین ووجه او کورنۍ ورته شهیدان کړل او د ببرک رئیس جمهور سو او د خاد رئیس سو بیا څه وختو 4 کال بعد بیا نجیب د خاد رئیس هم سو او د مسلح قواو قومندان هم سو او رئیس جمهور هم وو نو د خپل حکومت کې کم سکاټ کم توپ کم تیاره باندې پاکستان وشتلای ده چې وګوزوي د لپاره خوږیږي چې پاکستان خلاف نه ورونو هغه اسې د نوي ځوانان غلهي نو ما نه دا خبرې ډېرې وګدې سوې الله تبارک وتعالی د اول ماته او بیا ټول اوریدونکو ته په اجر ورکي الله د افغانستان له بدبختۍ نور وساتي له جنگونو د خدای وساتي او په آخر کې بیا ټول اوریدونکو ته په دنیا او آخرت کې عزت غواړم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته